سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو بیا هم په خیر راغلاست. تېره شپه مو د روانې اوښکې ناول لومړۍ برخه واورېده. اوس هم د روانې اوښکې ناول دویمه برخه اورو. د کابل کندهار له لویې لارې بیا زموږ تر کلي پورې د 1 کیلومتره واټن لاره ده. د کلي په سر مو د انګورو یو لوی باغ و. په هغه وخت کې چې به کلي ته ورسېدو ښه حاصل به مو ترې اخیسته. 2.5 زره تاکه و. خو اوس چې ورغلم او ومې لیدل یوازې یو پوچ منډه یې ښکارېده. نور ټول باغ وچ سوی و او د شګو په ډیران بدل سوی و. د څه وخت لپاره مې د تیرو خوږو یادونو په ملګرتیا ننداره وکړه. وروسته له هغه ځای څخه د کلي په لور روان سوم. کله چې د کلي په سر هدیرې ته ورسېدم په دې نیت ور وګرځېدم چې د کلي هدیرې مړو ته دعا وکړم. زما په یاد و کوم وخت چې له کلي څخه تلم په هغه وخت کې یوازې څو قبرونه وو، خو اوس هغه قبرونه په یوې لویې هدیرې بدل سوي وو. هیڅ قبر هم نه راته معلومېده چې دا د چا قبر دی. په یوه قبر مې سترګې وموښتې. سر ته یې سپینه تیږه ولاړه وه. داسې پرې لیکل سوي وو: ارباشات نور احمد د فضل احمد زوی په 1980 لمریز کال د جمعې په شپه خپلې سترګې له دې نیمګړې دنیا څخه د تل لپاره پټې کړې. روح دې شاد وي. په هدیره کې لږ تم سوم. د قبرونو په تیږو پسې مې سترګې ورغړولې. ما ویل کېدای سي د قبرو په سر به کومه لیکنه سوي تیږه پیدا کړم، خو بله تیږه په نظر رانغله. ډېر قبرونه خاورې سوي وو. یوازې د یو څو نویو قبرونو سر ته وچې شناختې ولاړې وې. په یو قبر یو شین رنګه یا هم سپین رنګه بیرغ خپلې وزرې به رپولې. د هدیرې مړو ته مې دعا وکړه. له دعا وروسته مې نظر د هغې ویالې په لور سو کومې چې زموږ د کور جنوب ختیځ لوري ته بهېدله. هلته هغه دنګ دنګ چنارونه په نظر نه راغلل. په هغه وخت کې چې موږ به د هغو چنارونو لاندې په لوڅ جماعت کې ناست وو. بنډار به مو کاوه، خو اوس یوازې په یوه ګوښه کې یو وچ او په منځ غوڅ پرخچې پروت دی. له ځان سره مې وویل حتما د راکټ په مرمۍ لګېدلی دی. نور هلته نه کوم چنار تر سترګو کېده نه هم ویاله. په ویاله کې د رڼو اوبو په ځای سپیرې شګې هوارې وې. له هغه لورې مې سترګې د هغه لوی جومات په لور وغړولې. د لوی جومات یوه لوی مناره وه چې له پخو خښتو څخه جوړه سوې وه. دا یو داسې منار و چې له 2 مترو واټن څخه به له ورایه ښکارېده، خو اوس هغه هم نه ښکارېده. رنګ سوی و. هغه کلی چې تل به یې د خوښېدلو انګازو ډک او د مازدیګر په وخت کې به هره کوڅه د ماشومانو، پیغلو او زلمو له خنداګانو او د مینې له زمزمو څپانده وه، خو اوس هغسې نه وه. په ټول کلي کې مو یو خړ د درد او ناهیلۍ ګرد پروت و. تېر مینه ته سترګو ته ودرېد. داسې کور نه و چې یا به سوځېدلی نه و یا به توغندی نه و خوړلی. له ځان سره مې داسې فکر کاوه چې ګنې ښه د سپېرو دوړو ورځ ده. داسې ویاړ او کنډواله راته ښکاره سو لکه د مومن خان او شیرینو کنډوالې کلي. د مومن خان او شیرینۍ کلی د کابل تورخم له لویې لارې په اوږدو کې سیند غاړې ته څیرمه پروت یو ړنګ او کنډواله کلی دی. د هغې سیمې د خلکو په وینا دا د مومن خان او شیرینۍ کلی دی. اوس مې خپل کلی هم د مومن خان او شیرینۍ د کلي په څیر ړنګ او کنډواله سترګو ته ولاړ و. په زړه مې ډېر زور وکړ. هدیرې څخه د کلي په لور وخوځېدم. له هدیرې څخه څو قدمه وړاندې یوه ړندګۍ لاره غځېدلې وه. یو ماشوم مې پرې ولید چې د زړه په زور یې واړه واړه قدمونه اخیستل. په تخر کې یوه زړه او خیرنه کاسه هم نیولې. څیرې ګریوان، شلېدلې او خیرنې جامې یې په تن، لوڅ سر او په پښو یې تورې د ربړو څپلۍ وې. په سره تار یې څو ځایه ګنډلې وې. یو د تور چرم تعویز یې هم په څیرې ګریوان کې تالې وهلې. غږ مې پرې وکړ: ګرانه ودرېږه، چېرته ځې؟ ماشوم د غږ په اورېدو ودرېد. څنګ ته یې ور نږدې سوم. تور ډنګر لاس یې راپورته کړ. لاس مې ور اوږد کړ. د ماشوم هغه بې غوښې لاس مې په خپل لاس کې ونیو. ګرانه سړی مه سې، خیر یوسې، د همدې کلي یم. د چا زوی یې؟ په ژړغوني غږ یې وویل: د کمال کاکا زوی یم. دا تالی څه کوې؟ د دو تاڼي کاکا له کوره شړومبې راوړم. ولې تاسې غوا نه لرئ؟ یا موږ خواران یو؟ پرته له دې چې زه نور څه ترې وپوښتم،
ماشوم خپلې خبرې وغځولې زیاته کړه. پلار مې شهید سو، اوس زه او مور مې په کلو ګرځو، خیرات راټولوو. د دې خبرې په اورېدو سره مې سترګې له اوښکو راډکې سوې. ډېره هڅه مې وکړه چې له هغه ماشوم څخه یې پټې کړم، خو بې اختیاره مې د اننګو په سر تیرې او د ګریوان په سمندر کې لاهو سوې. ماشوم مې سترګو ته ځیر سو. ته ژاړې؟ یا ولې؟ خو هغه ده، اوښکې دې تویېږي، هسې سترګې مې خوږېږي. کمال زموږ یو ډېر بې وزله او ناتوانه کلیوال و. زه او کمال سره همزولي وو. 1 یا 2 میاشتې به په ما مشر وو. ما ته به یې هغه د کوچنیوالي سپېرې وچې شونډې او بې وزله څېره نیغه سترګو ته ودرېده. پلار یې ظالم او د بدې رویې خاوند و. کله به یې پلار بد او رد ورته ویل، وهه به یې، له کور نه به یې شاړه او داسې نور. ښه مې یاد دي کله چې به له موږ سره په لوبو بوخت و، د خپل پلار د غږ په اورېدو به یې خپله زړه خړه صدرۍ به یې په تلوار په تن کړه. غلی به د دیوال ویښته د یوې بې روحه جسد په څېر تکیه وکړه. د پلار چې به یې سترګې پرې ولګېدې، په یو لوړ اواز سره به یې داسې ناره ورته وکړه، سپېړه، سپېړه. کمال به په رېږدېدلي غږ ورته وویل، څه وایې لاله؟ پلار به یې په ډېره تونده لهجه ورته وویل، ته دلته ناست یې، زوز په پټي کې ولاړ دي. چا به کور ته ولاړ سه، بیلچه در واخله، په کروندو کې زوز وبهه، هغه د باغ ورخونه هم وتړه. پام دې وي که دې یو بار ونه وهل، تر هغه به کور ته نه راځې، که نه بیا به درته ښه نه وي. د لمن ګرد به یې وڅنډه، په ناهیلو سترګو به یې ټولو همزولو ته وکتل. سر به پرې وځړېد، په سپکو ګامونو به له میدانه ووت. کمال خپل پلار د زده کړو له نعمت څخه بې برخې کړ. پلار به یې دا خبره کوله، مکتب ته به نه ځې، ځکه چې د مکتب بنسټ کافر ویښی دی، خپل زوز به کوې او باغ به پالې. زما په ګډون ټولو همزولي یې له 8م ټولګي څخه 9م ټولګي ته بریالي سول. خو کمال ته یې د همدې وخت کې پلار کوژده وکړه. له 1 کال تېرېدو وروسته موږ له 9م ټولګي څخه 10م ټولګي ته بریالي سو. کمال ته یې د همدې وخت کې واده وکړ. له 2 کالو وروسته د 2 ماشومانو پلار سو. پلار یې د 50 کلنۍ په عمر د بل واده په لټه کې سو. د کمال پلار د سیمې له یو تن سپین ږیري سره چې عمر یې 61 کاله و، لومړنۍ مېرمنه یې مړه سوې وه. په پټه کې یې خبره ورسره غوټه کړې وه، زه به خپله پیغله لور تا ته او ته به هم د لور په مخ یا بدل ما ته راکړې، دوستي به سره وکړو. کمال او مور یې له همدې خبرې خبر سول. کمال خپل پلار ته زارۍ وکړې. د کلي څو تنه سپین ږیري ورته کښېنول. لالا ته که کوژده کوې ستا خپله خوښه ده، ولور یې ټول زه در کوم، ایران ته به ولاړ سم، مسافري به وکړم. خو یوه خبره ومنه، هغه دا چې زما خور ډېره کوچنۍ ده، دا به انصاف نه وي چې 14 کلنه خور مې 61 کلن سړي ته واده وي. پلار یې رډ ځواب ورکړ، ته څوک یې چې زما په کارونو کې لاس وهنه کوې؟ زما خپله خوښه ده، هر څه چې مې زړه غواړي هماغسې کوم. کمال ته یې پلار وویل، ته نور زما زوی نه یې، نه زما په کور او ژوند کې حق لرې. ته میرمن او ماشومان د زما څخه وځئ، چې په هره خوا ځئ هغه ستاسو کار دی. پلار ته یې کلیوالو او تربرونو ډېرې زارۍ وکړې، خو پلار یې دا یوه خبره ټینګه نیولې وه، له ما به نور وځئ، که په هره خوا ځئ د خوښه، خو که تاسې جای ورکړ او یا مې یو څه کومک ورسره وکړ، بیا به حق د شکایت نه لرئ. که چا څه مرسته ورسره وکړه، هغه نفر زما دښمن دی، زما او زوی په منځ کې به کار نه لرئ. کمال مجبور سو له 2 ماشومانو او میرمنې سره تش لاس له کوره ووځي. په کمال باندې نوره چاره ودرېده. له کلي څخه لرې په ختیځ باغ کې یې له میرمنې او 2 ماشومانو سره د باغ څالګۍ ته پناه یووړه. مور یې له پلار څخه پټ یو څو زاړه تخني ورکړل. 2 ورځې وروسته د کمال په کور کې د غم ټغر خور سو. پلار یې له هغې سپین ږیري سره دعوا وکړه. په لنډه موده کې یې واده تیار سو. خپله بې وسه او بې ژبې لور یې هغه 61 کلن سپین ږیري ته واده کړه. د هغه لور یې خپل ځان ته واده کړه. د کمال مور ته له یوې خوا بې ګناه زوی او لمسیانو د بېلتون غم ور په غاړه سو. له بلې خوا د بې وسې لور واده کول او د ظالم خاوند د ظلم له لاسه د څه وخت په تېرېدو سره خپل اعصاب له لاسه ورکړل. په عصبي ناروغۍ اخته سوه. د کلي په باغو او کروندو کې به یې منډې وهلې. د هغې له خولې به ډېرې وختي 2 جملې اورېدل کېدې: کمال څه سو؟ لور مې چېرته ده؟ پوره 1 کال همداسې لالهانده وه، خو د ژوند په وروستیو شپو کې له لاسو پښو څخه پاته سوه. یو ورځ سهار وختي د لوی جومات ملا صاحب په لوډ سپیکر کې اعلان وکړ: د کمال مور په حق ورسېده.
په 10 بجو جنازه کېږي. کلیوالي خبر وي. مور یې د تل لپاره خپل ژوند ته د پای ټکی کېښود. د مور له مړینې نه وروسته کمال ته د زړه ناروغي ورپېښه شوه. د کار یا مزدوري توان او ځواک یې نور له لاسه ورکړی و. کار یې نسوای کولی. دومره پیسې نه لرلې چې د خپل ځان لپاره پرې درمل واخلي یا هم ډاکټر ته تللی وای. کله ناکله به د کلي ملا صاحب یو څاښتیا تعویض ورکړ، خو هغه هم کوم تاثیر پرې نه کاوه. کلیوال یې پلار ته راغونډ سول. نور بس دی، دومره ظلم دې وکړ چې ښارمان دې پرې وخود. اوس کمال د زړه په ناروغۍ اخته دی، هیڅ کار نسی کولی. کله د سره نه کوي. د هغه وړو لمسیانو خاطر خو وکړه. د جومات ملا، توربرونو او کلیوالو یې ډېرې زارۍ ورته وکړې، خو د پلار زړه یې تر کاڼي هم کلک و. اخر یې دا خبره پرې ومنله چې کور ته به یې نه راپرېږدي. کلي ته خو یې راپرېږده. د موسی جان اکا کور خالي ولاړ دی، په هغه کې به واړوي. پلار یې په ځواب کې ورته وویل سمه ده، د موسی خان اکا کور ته دې راسي. د ملا صاحب او ستاسو په مخ کې د انګورو په باغ کې به 100 دانې انګورو تاکونه ورکړم، نور څه نسم ورسره کولی. کلیوالو یې کډه د موسی اکا چمبر ته راوړه. هغه 100 دانې تاکونه یې د پلار ورجله او په نشه کړل. هغه موسم د ژمي و. کمال ته کم حاصل په لاس نه ورتلو. د ژمي لپاره یې نه د سون او نه هم د خوړلو توکي لرل چې د خپل کور او بچیانو ستونزې پرې حل کړي وای. کلیوالو څه چنډه ورته وکړه. د 1 او یا 2 میاشتو لپاره یې وړه غوړي او د سون توکي راټول کړل. کمال ډیر مجبور و. هغه 100 دانې د انګورو تاکونه یې په 50,000 کلداري ګرو کړل. په څه پیسو د خپل ځان درملنه وکړه او په پاتې پیسو د ملا صاحب په مشوره یو وړوکی دکان کېښود. په کوم کور کې چې کمال اوسېده و مخته یوه کدانه وه. د کدانې په نیمایي برخه کې یې د خښتو دیوال جګ کړ. د نیمایي کدانې یې یو وړوکی دکان جوړ کړ چې په دکان کې یې د ماشومانو لپاره د لوبو پلاستیکي موټرونه، پټاکۍ او نور خوراکي توکي لکه چای، اوړه او غوړي واچول. په هغه وخت کې ما له کلي څخه پېښور ته د لوړو زده کړو په نیت سفر وکړ. هلته مې پرله پسې 3 کاله سر په سر تیر کړل. کله ناکله به مې کور ته ټلیفون کاوه. د کلي کور او سیمې پوښتنه به مې کوله، خو داسې د خوشحالۍ خبره مې نه اورېده. یوازې به دا خبرې وي، نن یې په فلاني کلي کې له فلاني زوی وویشت، پرون یې د فلاني کور په راکټ وویشت، نن یې فلانی ډاکټر او فلانی محصل وویشت. یو ورځ د پېښور یونیورسټي په انګړ کې تر یوې ونې لاندې ناست وم. د ازموینې لپاره مې تیاری نیوه. یو ملګري ټلیفون را وکړ. د روغبړ او څو خبرو وروسته یې راته وویل تېر ماښام نامعلومو وسلوالو کمال د خپل کور له مخې سره وواژه. کمال د مرګ له خبرېدو سره مې خپل ځواک له لاسه ورکړ. څو ورځې مې اوښکې له سترګو روانې وې. ډېره هڅه مې کوله چې هېر یې کړم، خو د هغه ځواني مرګ د وړکتوب، هغه وچې شونډې، ببر سر، خواره څېره او د پلار لخوا ورسره بد چلند مې هره شېبه سترګو ته نیغ درېده. نور څه مې په وس او توان کې نه و. یوازې به مې اوښکې سکون و. خپل هیواد ته راستون سوم. د هغه ځواني مرګ یتیم زوی مخې ته ولاړ یم. په ډېره نرمه لهجه مې ترې وپوښتل ګلابه ستا پلار چا شهید کړ؟ د ماشوم په څېرې ګریوان کې یو څو د ناهیلۍ اوښکې تویې سوې. په ډک ستوني او ژړغوني غږ سره یې وویل پلار مې د مازدیګر د لمانځه لپاره د کلي لوی جومات ته تلو. زه هم ورسره لاړم. زه د جومات په تبۍ کښېناستم. پلار مې په لمانځه ودرېد. کله چې دوی 3 رکعته لمونځ وکړ، 4 رکعته چې جګ سو، د جومات ور په تیزۍ خلاص سو. 6 سړي جومات ته راننوتل. تورې خولۍ یې په سر وې، تنها یې سترګې ښکارېدې. کلشین کوفونه یې په غاړه کې اچولي وو. دوی تر څنګ پټ کښېناستل. ملا صاحب او ټولو کلیوالو لمونځ خلاص کړ. ملا صاحب سلام واړوه. هغه 6 راولاړ سول. په زوره یې چیغه کړه کمال څوک دی؟ زما پلار ورته وویل زه کمال یم. پلار مې ورنږدې سو. غېږه یې ورته خلاصه کړه. پوښتنه یې ورسره کوله. هغو سړو د ټوپک په خوله په ټټر کې وواهه. له ځانه یې لرې کو. بیا هغو سړو ملا صاحب ته وویل دا کمال جاسوس دی، امریکایانو ته جاسوسي کوي. حاجي صاحب ورجګ سو. د شا ټول کلیوال او سپین ږیري ورپسې ولاړ سول. هغو ته یې وویل دا خو یو عاجزه او مریض سړی دی، د بېګا ډوډۍ لا په کور کې نه لري، د دی له جاسوسي سره څه؟ له هغو سړو چې یو سړی مخې ته راغی، حاجي صاحب ته یې وویل دا تاسې نه پېژنئ، دا عاجزې ورځې ته یې مه ګورئ، دا یو جاسوس دی. ملا صاحب ورته وویل تاسې کوم اسناد لرئ چې کمال جاسوس دی؟ هو،
موږ اسناد ترلاسه کړي. دی د امریکایانو جاسوس دی، په کور کې ډیر شیان لري. ته ودرېږه. داسې ښه نومان یې واخیستل. انټرنیټ و، خو دا که یو بل نوم یې واخیست او بل نوم یې هم واخیست. پی بی سی او موبایل، انټرنیټ، جی پی ایس او د سټلایټ دستګاه هم لري. په هغو شیانو سره د کلي راپور ورکوي. جوماتیانو ورته وویل دا کوم نوم چې تاسې واخیست، تر اوسه خو یې موږ لا نوم هم نه دی اورېدلی. دی بیچاره خو نه په پښتو او نه په بله ژبه خط ویلی سي او نه هم د خپل ځان نوم لیکلی سي. دی بیخي بې سواده دی. که بیا هم تاسې وایاست موږ به در سره لاړ سو، د کور به وګورو. که دغه شیان چې تاسې نومونه واخیستل د کمال په کور کې پیدا سول، نو بیا خو په رښتیا هم جاسوس دی. یو سړي جوماتیانو ته په قهرجنه لهجه وویل نورې ډېرې خبرې مه کوئ. د هغه څنګ ته چې بل سړی ولاړ و، جومات والو ته یې وویل موږ اوس بیا یو، دلته فیصله نه کېږي، فیصله به مشران کوي. زه ډېر وارخطا سوم. ما مې د پلار لاس ټینګ ونیو. یو سړي زه تر لمن راکش کړم، د جومات په منځ کې وغورځولم. ژر یو سړي چې غټې غټې څڼې یې وې، مخ یې په توره خولۍ کې پټ کړی و. دی ما پلار ته ښه ور نږدې سو. خبرې یې نه کولې. زما پلار یې تر دواړو موټو ونیو. دی ما د پلار له سره لونګۍ راخلاصه کړه. دواړه لاسونه یې شاته ور وتړل. سترګې یې په یوه توره چیره ټینګې ور وتړلې. بیا له جوماته په ټیلو ټیلو ویست. ما ټولو جوماتیانو ته په چیغو چیغو ژړل. هر یوه ته مې زارۍ کولې زما پلار ما پرېږدئ چې یوسي. خو هغو هم ټولو له ما سره ژړل. ما ته یې ویل موږ نو څه وکړو، موږ خو هیڅ هم په وس پوره نه دي. اوس به یې موږ هم ورسره بیولي یو. لاس یې په غېږ کې ونیولم. مه ژاړه، پلار دې بیرته ژر راځي. موږ له شا پسې ورځو. ژر به یې ور خلاص کړو. هغه ژمه ډېر یخ و. نیم ګز واوره ورېدلې وه. د موټرونو او موټر سایکلونو لارې واورې بندې کړې وې. تنها له یوه کلي بل کلي ته پل تللی و. دا پل د زموږ کور مخې ته تیر سوی و. ما په منډه منډه او چیغو خپل کور ته ځان ورسوه. مور ته مې ټوله کیسه په ډېر تلوار سره وکړه. مور مې د خونې د دروازې پر سر یې قرآن شریف ته لاس اوږد کړ. له کوره ولوڅې پښې په واوره کې د باندې منډه کړه. ما او کوچنۍ خور مې له شا پسې منډې کړې. کله چې زه او مور مې د چمبر دروازې ته ورسېدو، د جومات لخوا د زما پلار د واورې په منډه کې تر مټ نیولی و. په وهلو وهلو یې راټېله کوه. مور مې یو څو قدمه ور مخته سوه. زه او خور مې د دروازې له مخې ولاړ وو. په زوره زوره مو ژړل. مور مې په لړزاندو لاسونو قرآن شریف ورته خلاص کړ. د هغه مخ ته یې شفې کړ. د دې پاک قرآن مخ ته وګورئ، زما خاوند را پرېږدئ، څه ګناه یې کړې ده. له هغو سړو چې یو سړی را مخته سو، کلشینکوف یې په لاس کې نیولی و. توره خولۍ یې په سر وه. له رنګه تور سړی و. غټې غټې څڼې یې په اوږو پرتې وې. د خپلو ملګرو سره یې ژر ژر خبرې وکړې. په بله ژبه یې خبرې کولې. په یوه خبره یې پوه سوم. د مور ته وویل جاسوس مجرم ہے. هغه سړي زما مور په زوره ټېله کړه. له منډه چې د واورې په سر وغورځوله. یو بل غټ لنډ سور سړی په زور نورو ته وویل دا نور د دې وخت نه لري چې کم ځای دی بوزو، دلې یې نور ضربه کوو. پلار مې هیڅ هم نه ویل، پټه خوله ولاړ و. زه نه سوم پرې پوه چې ضربه یې لا څه مانه. زما کوچنۍ خور چیغې کړې. هغه په واوره کې لوڅې پښې ولاړه وه. پښې مې یخې سوې. مور جانې ما په غېږ کې واخله. زه ورټیټ سوم. هغه مې په غېږ کې راپورته کړه. یو ناڅاپه کړس سو. په غوږونو کې مې بنګا سوه. سترګې مې پټې کړې. پلار مې په جګه غږ وویل الله اکبر. نور څه هم وویل خو هغه مې وانه اورېدل. ژر مې سترګې خلاصې کړې. پلار ته چې مې ورپام سو، هغه د منډ غاړې ته په واوره ړنګ سو. په مخ او سینه یې وینې راوبهېدې. مور مې په زوره زوره چیغې کړې. زما خو مخ تور سو. ما ژر ور منډه کړه. د پلار له څنګ سره ودرېدم. د پلار سترګې مې لوڅې وې. ما ته یې کتل. یو وار یې راته وخندل. بیا یې سلګۍ سوې. ما ورته په زوره زوره چیغې وهلې. له خولې یې وینې راټویېدې. ما ته لاس ونیو. راجګسه لالا. پلار مې نه سوی راجګېدی. زه نور په څه نه وم خبر سوی، لکه چې ویده سوی وم. یو وخت راویښ سوم. څنګ ته مې څراغ لګېده. سر مې د پودرې توړه په غېږ کې ایښی و. په خوله کې یې اوبه راکولې. خوند یې خوږ و. د هغې کوچنۍ خور وړې وړې سلګۍ مې تر غوږه سوې. ژر راجګ سوم. خور مې سره په دیواله لګولی و. په خونه کې مې هاخوا دیخوا وکتل. د کلي څو زړې ښځې هم ناستې وې.
ټولو ژړل او ښېرا یې کولې. الله دې خپل زامن او لوڼې داسې بې پلاره کړي لکه دوی چې یې بې پلاره کړل. هغه بیچاره څه ګناه کړې وه؟ شمالې توړۍ ویل الله دې زور کم کړي. هغه غریب خو په ځان او کور پورې پکو و. څه بد یې کړي وو. الله دې ظالمانو ته په خپلو کورونو کې ورپېښه کړي. ما حیران کتل چې دوی ولې ژاړي. ما ته ژر خپل پلار یاد سو چې ماښام په واوره ولوېد. په سر او سینه یې سرې وینې رابهېدې او له سینې یې په وینو په واوره دار وهلې. ما په زوره چیغې کړې زما پلار څه سو؟ شمالې توړۍ ژر په غېږ کې ونیولم. زویه ته مه ژاړه، شکر خدای خو لرو، هغه به مو چاره وکړي او هر څه به اسانه سي. د خونې کونج ته چې مې وکتل هلته مې مور د صندوق تر بیخ پرته وه. کالي یې ټول څیرلي وو. ژر مې ور منډه کړه. په زوره مې پرې چیغه کړه ادې ادې. هغې هېڅ غږ نه راته کاوه. په زوره مې وموښله خو هغې سترګې نه لوڅولې. له خولې او پزې وینې راوتلې وې. ما ورته چیغې کړې. په چیغو سلګیو کې شمالې توړۍ ته مې وویل ادې هم مړه سوې؟ شماله توړۍ راولاړه سوه. زه یې د ادې له څنګه راپورته کړم. د خونې په هغه بل سر کې یې تر خپل څنګ کښېنولم. په سلګیو راته وویل زویه مور دې ښه ده، هېڅ هم نه پرې کېږي، لږ ناروغه ده. نو له خولې او پزې وینې ولې راوتلې؟ په صندوق باندې ولوېده. خوله او پوزه یې خوږ سول. نو خبرې ولې نه کوي؟ لږ بې هوښه سوې ده، اوس به ژر ښه سي. ته مه ژاړه. کله چې د یتیم ماشوم د خپل ځواني مرګ پلار له درده ډک داستان په وړه یتیمه ماشومه ژبه راته کوله. زما له سترګو څخه مړاوې اوښکې. خدای پامانه یې کړی و. نور مې په پټه خوله د تویېدلو توان له لاسه ورکړی و. په سلګو مې ورته وژړل. هغه یتیم ماشوم هم ټول بیان د اوښکو په تویېدلو او سلګو راته کاوه. بیا مې ترې وپوښتل څه شی د څښلو او خوړلو لپاره لرې که یا؟ خو ماشوم په خورا ګیلمنه خوله وویل نه، هېڅ هم نه لرو. په تخر کې یې د څلورو یوه لوګۍ وهلې کږه وږه کاسه نیولې وه. هغې ته یې د ګوتې په اشاره سره وویل دا کاسه اوس د دود تاڼي کاکا کور ته وروړم، که یې لږ شړومبې پکښې راکړې. ما په سلګیو او اوښکو ترې وپوښتل ولې کلیوال کومک نه درسره کوي؟ ماشوم د کلي په ړنګو سردرو نظر تېر کړ. په سترګو کې یې اوښکې غړېدې. د کلي د لوی جومات ملا به کومک راسره کاوه خو څه؟ هغه عسکرو شهید کړ. د کاریز په غاړه یې اودس کاوه. په هغه ورځ کې کلي ته امریکایان او پولیس راغلي وو. د اوداسه په ځای یې په ټوپک ویستی وو. تر ماښامه ژوندی وو خو ماښام بیا شهید سو. حاجي صاحب عبدالله به کله ناکله کومک راسره کاوه خو هغه هم عسکرو امریکایانو شهید کړ. په بیړه مې ترې وپوښتل ولې؟ په څه ګناه یې شهید کړ؟ د شپې په 1 بجې 2 تیارې راغلې. د هغه په کور یې چاپه واچوله. حاجي صاحب او 2 کوچني زامن یې، هغه یو یې 4 کلن او بل یې 6 کالو و، په خوب ویده یې شهیدان کړل. عسکرو او امریکایانو یې تراکتور هم ور وسوځاوه. پرته له دې چې زه نور څه ترې وپوښتم ماشوم خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. په کومه ورځ چې د جومات ملا صاحب عسکرو او امریکایانو شهید کړ په هغه ورځ د جومات مینار هم په راکټ وویشت. د جومات ټولې ښیښې یې هم ور ماتې کړې. څو ورځې وروسته عسکر د سیدالله اکا او مومن خان کاکا زامن هم شهیدان کړل. هغه یې چېرته او څنګه شهیدان کړل؟ په هغه ورځ په سړک کې عسکر او امریکایان تېرېدل. 5 سړي په هدیره کې ورته ناست وو. کلاشینکوفونه او راکټونه هم ورسره وو. له هدیرې یې څو ټکان پرې وکړل. دوی په موټر سایکل وو چې لاړل. عسکرو له سړکه د زموږ په کلي د راکټونو او مرمیو سور اور بل کړ. د سیدالله کاکا زوی له باغه میږي او وري کور ته بیول. عسکرو له سړکه په کلاشینکوف ویستی وو. 3 دانې میږي یې هم ور مړې کړې وې. د سپوږمۍ تر کلي